او د الله د نبی طریقه به دا وه چې پېشمنۍ او سحري به په آخري وخت کې کول او روژه ماته به فورا کولو، وهمونه او وسوسې به نه کولې چې صبر کوه لا به نور نه ډوب شوی او صبر کوه لا به نور نه ډوب شوی. نبی علیہ السلام فرمایي اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا فقد افطر الصائم. دا الله نبی فرمایي چې کله دا شپه چې راځي دا ماښام دا د دې طرف راځي او دا ورځ چې شا راګرځي د دې طرف یې راګرځي، چې کله پریوځي به دا شا راوګرځي چې د دې طرف نه د شپې د ماښام آثار ښکاره شو، دې طرف ته غروب الشمس وشو، ستا روژه ماته ده او صائم انسان د روژه ماته کوي، وهمونه دې نه کوي. سفر کې نبی صلی الله علیه وسلم روژه نیولې، صحابي ورسره روان دی، هغه ته وایي هلکه شا به موږ دپاره خوراک تیار کا، ستوان تیار کا، دا د هغه زمانې خوراک، اوبه پکې واچوه رالې برابر کا. هغه ورته د الله نبی که لږ انتظار وکړئ، بیا ورته وایي هلکه درته یم خوراک تیار کړه چې کوز شو روژه ماتې وکړو، وایي که لږ انتظار وکړئ. د الله نبی صلی الله علیه وسلم ورته دغسې وفرمایل چې ګوره دا وهمونه مه کوئ، خو چې کله دې طرف نه خړه ولګېده او دې طرف ته ورځ شا راوګرځوله او نور ډوب شو فقد افطر الصائم وغربت الشمس وسره ویل چې کله نور ډوب شي غروب الشمس وشو بس روژه به بیا ماتې. ناوخته روژه ماتې دا د یهودو طریقه ده. اوس د یهودو په دغه لاره باندې څوک روان دي؟ الروافض. هغې د دې عامو خلکو نه 10 منټه وروستو اذانونه کوي. اخبار کې هم باقاعده ورکړي، فقه جعفري یې ورسره لیکلي چې د هغې اذان 10 منټه وروستو دی او دغه رنګه 10 منټه مخکې پېشمنۍ بندوي. دا دواړه طریقې د نبي علیه السلام د سنتو نه خلاف دي. نبي علیه السلام په آخري وخت کې سحري کړې ده، فجر ته نږدې ټایم کې. فایده هم دا ده چې ستا په معده کې به طعام ټوله ورځ برابر پروت یو. دویم دا ده تا نه به د فجر مونځ نه خرابېږي. او ته چې د شپې 2 بجې او 3 بجې پېشمنۍ وکړې او بیا در باندې سر زنګېږي او سر کېږي، خو سهار مونځ لاړو که نه، نو سحري وروستو کا، سحري لیټ کا او پېشمني کې د روژه ماتي کې افطارۍ کې تعدي کوه، هغې کې به وهمونه نه کوې. دا خبرې به نه کوې لکه دا بعضې خلک وایي دا خو د وابیانو اذان دی، وایي په دې باندې موږ روژه نه ماتو. ته به د انور چېرته بس ده ته ټلیفون کړی دی چې لږ صبر کوه زه لا نه یم ډوب شوی، تا ته اطلاع کومه، بیا به ته لږ وروستو اذان وکړي. هلکه چې نور ډوب شي نو موږ اذان کوو، موږ څه لیوني خو نه یو چې نور ډوب شوی نه دی اذانونه کوو. خو موږ یو وهمي یو دیني، موږ په دین عمل کوو، ته په وهم پسې روان یې. خفه کېږه مه، خیر دی به دې خبره. نو وهمونه په دین کې نشته زما محترم ورونو.